دا کوم چې څلور مذهبونه دي څلور مشهور وایي د دې ټولو په دې باندې اتفاق دی چې سندرې ټنګ ټکور دا خراب ډېر افسوس دی نن کو چاته وې رسولیت د رسول الله غوړه سنت ولې نه دی وایي دا زما مذهب نه زما مذهب حضور امین ولې نه دی وایي دا زمونږ په مذهب کې نشته عجیبه خبره خو چې دا دې په مذهب کې نشته نو سندرې دې کوم ځای په مذهب کې راځي سندرې خو ستا په مذهب کې نشته امام ابو حنیفه څه وایي رحمه الله د هغه نه چا تپوس وکړو سندرې څنګه دي هغه وایي خراب دي خراب وایي چې کوم ځای کې سندرې هلته مه کښېنه مه ورځه امام شافعي وایي دا کار چې کوي زمونږ په دې علاقه کې پوستاخ یې امام مالک وایي دا د زندقینو کار دی عجیبه خبره د رفولیدینو دپاره ښه بانه ده وایي زمونږ مذهب نه دی د حضور امین دپاره ښه بانه ده وایي زمونږ په مذهب کې نشته او چې کله چې دی نو مثلا ټنګ ټکول لکه نو دا خو ستا په مذهب کې نشته دا خو نشته دې ته خو امام ابو حنیفه حرام امام ابن قیم وایي رقیة الزنا وایي د زنا دپاره کوډ د زنا کوډ د زنا دم سندرې او نن زمونږ د ځوانانو غوږونه پرې اباد نن زمونږ ځوان په سندره باندې وده کېږي او په سندره راپاڅي هغه وایي دا وایي د زنا دم دی د زنا دم وایي عادت د شو چې کله به یوه زنانه په یو سړي باندې سخته شو سخته وایي سندره به ورته ښکاري دی به د ده په قابو کې راغی حقیقه د جاهلیت زمانه ده رسول الله نه دی راغلی مشهور سړی یو سفر کې لور ورسره ده ملایکه یو ځای کې ستړی شه دمې وکړه د سندرې اواز راغی نو دې خلکو ته یې وایي دا سندره بند ولې بند وایي داسې وږي ما سره مې لور او داسې نه وایي چې د دې سندرو په وجه زما دا لور خراب لور مې جاهلیت دی زمونږ زمانه خو د اسلام ده زمونږ د اسلام په زمانه کې پلار ریموټ لور له په لاس کې ورکړه لور له ورکړه ورته وایي دا چینل بدل دا چینل بدل بیا وایي د لور د طرف نه وایي د شرم سره مخامخ شو نو خو تا ولې ریموټ لاس کې ورکړه امام ابن قیم وایي د زنا دپاره غټ دم دی حقیقت د جاهلیت زمانه هغه وایي دا سندرې بندې کړه ما سره مې لور ده داسې نه چې دا مې خراب ده عرض کوم دعوې د ایمان د ایمان دعوې کوونه د مؤمن دپاره د الله تعالی او د الله تعالی د رسول فیصله کوي چې الله وایي حرام رسول الله وایي حرام حلال حلال